شو خپلوان ټول خپل همدردي ورسره وکړه او ویل په دې براز شیخ سبحان او په نمرو پسې چې خپل په دې خواره وه په ملکونو ګرځېدلي او خوارانه تاج محمد نمرود ناستې په هوټل کې په وطن کې جړېږي خاندان یو خانه باقي که شروع کړو چې په څه حال کې به وي تاج محمد خان تاج محمد خان ملا ویل که په سچ زما یارا زشر چې راتلونه کې انکار او څه غلطي چې تا نه شوې د هول کې بله شپه بارانونه کې هوټل کې دې کلنه چې مجبور شي دغه ځوان د هوټل والا ته دی شور روان ورته وایي وروره زه یا که رخصت یې رخصت نو راځه کله
ته کې خودل میادي بامونه لنډه دا چې دی وطن ته شو رسان ماسوتنو غوږ مې کېده په برانا نمرو کور ته رسېدلې مازدیګره ښه ډاډه د زړه کینه کیسه خطره په کال کې پرېوتله په حرامه تای محمد کور ته راورسېد ماښام پلار یې ویلې په خیرال شرمېدلیا د پنجاب پورې ښکته ګرځېدلیا په خندا یې پورې سترګې کورې کړلیا یې کړلی نو او ماشومان دې رانه نور نشي لیدلی نو او مور یې راغله ورته جاړي چې سونیا سونیا او دا د څه په سات یې وکړې ناپویا مور یې راغله ورته جاړي په ارمان تاج محمد ته راپرې نه خو ماشومان ملاقات له یې راتله خور او ښځه یزیده او سال به ویلې د حجرې په طرف مزه تاج محمد حجرې کې ناست دم ختلی زړه کې وایي چې زامن مې ولیدلی هم نمرو بیبي مې ولیدی یو ځله رب خیر کې ملاقات وکړي کله نمرو هم په کور کې دا کوي ارمان چې مې ولیدی یو ځل تاج محمد خان مور یې راوړله ډوډۍ ته حجرې ته نصیب بلې چارې پېښې کې سوې ته چای هم ورسره راوړ یو چانکه رب دې وکړي تاج محمد سره کومکه تاج محمد ویل ډوډۍ نه خورم موریا خو خبرې راته مکس پورې سپوریا دا چې راکړه چې اوس کوم یو پیاله یې دې غمونه مې د زړه په سر نه لیا د دې ژوند نه مې مرسل تله بېتر ده او زما مور چې په قانو راته په درد ده وایي اوس تاج محمد کې فریادونه فریادونه نو په خیالاتو راغله تېر کارونه تاج محمد خدای دا هغه پالم چې مې یار راسره ټول په څنګ په څنګ که خفګانو په ما ډېره خوشحالي وه نو زړه راته د نن په شان خالي وه یو شېبه فریاد یې وکړه بیا اودشه وخت یې راکړه د حلا حکم پرې وشه ټول دم ښه شو چې د شپې یوه بجه شوه د سیمل د لاسه پېښه دا لانجه شوه زرې پلار تاج محمد کړه بیدار تر ګرانو ته به څه وایې سهاره یا خدای چې نوره مه کوه سیالي تر ګران به درپسې کوي شپېلي دا خبره یې ورته وکړه د پیغوره د شیطان سړي دې افغاني مختوره تاج محمد غریب و د و په پالنګه رنګ صحت نه به شي سرو وینو کې رنګه ربي خیر کې کاتو پیارې دې شنو فقاره یې مخلوقات دې مرته شکاره لارې زرکه په توندې ټوپک له لاسې تاج محمد په زړې کې ښودلم پاسه او د مولانا یې سم چې خطر یې خطر نو
پسورا وی جدا شزی ولم پسنورا سلورم دزی بیاویشت دغسوان دا ظالم بیا په بیرته شروانه مورې خاصلي ونې شجرېدله دم په دم به په خپل ریا غوړېدله ویلې زویه شبې سو درانه مړه یاره مړمړه اوس سپین بدن د شي په وینو کې ککړ و او تاج محمده زویه صدر باندې وشو 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 شان تیرا شمد بار تاج محمد وچرا سوچی مال پلار دو خبری ورتکو مدی برتا شرق دیگ بیاتر روزی دا قیامتا زیتا سا خبر ملکم بی قصورا داس مخوی سونکی بی دستورا او پودو دسترے ولی ملکم پلارا از دیر غرکا مختورون بدی زغوارم دا غفارا تاج محمد وستناری و کلی دیریا لاری چت پشیرات لیل اخبری دیریا شدت کجرا و چت پدی اختیارا زفقلات سے پخپل و زلبار دیوسانا و کم وشد غفار یا غفار ناگهان شپم ذکرا گزار پشورا دم نمرو موری دا خوب کبیدارا جای دا پریا شروع کب قنارا او شورندار سمندیر مبیتاب بیتاب او براکت گیشویم بیسابا بو پسی رسخت کلرندار شرعی استوپا
مالا خیر دی وخت تنبل مرحوم خدای دغه مرد د شهادتا ظالم افلار مخطور شي په قیامتا آی وزتا په شیری د شي رحمتا د تاج محمد راخکار لکه دلور کموریا زما د بنزیر خواږ اشنا یره تاج محمد راخکار لکه دلور کموریا زما د بنزیر خواږ اشنا د خبر می په دې شپه خبر کموریا زما د بنزیر خواږ اشنا یا سباله یا سباله قادمه کی شرشوشا او تاج محمد مرگ آواز وطن کی خوشا او پچرا چرائی راغل تو دوستانی دوستان هر سو بخ کی توی لکه باران د نمرو هم دونی هم شلی خبر یا ټول راغلی جړې دی لکه کانتر یا وار په وار به دا نمرو ښایسته کېدله هسپومۍ د پیل سمې ځلېدله داسې وایي چې یو نوي یادي سوه د رخشانو عجیبه غوندې قصه وه دواړو مړو نه جامې کله خطر یا ټول خلکو به توبې ورته ویستلیا هر چا ویل چې په سچ عاشقان دي شک یې مه ګڼئ بېشکه شهیدان دي چې ناز یې ملیانو وکړه په خشان عقوبت چې بیا یې خښ کړي عاشقان یو زره خلاف یې نشته په رڼا کې پښتنو حال پاتې نه شو په دنیا کې دا مرتد ته چا کړی په حول چې رښتیا ویل د پیر مذهب فضل دا اخري زمانې مسلمانان دي چې د شرعي نه په غیر لارمان دي نه چا وکړي رخیلو ته لښکره نه چا غوښته د څاروو قاتل نه سره نه سوچتلی چې پانسي عمره خان کي چې واړه زامن چې پاتې یتیمان کي نه سوچتلی د ګلان نه کې سر غوسه فولادي خنجرې کې په مرۍ پسه نه سوچتلی چې سیمل کې مختور تور دا شیطان چې کې د خره د پاسه سور سور نه به څوک زما په خولې باندې باور کي چې راز د قلا په تیلو کې کسکر کي له غیرت ورباندې وکړي خپله قامه دا د غم قسمې ټوله کړه تمامه حق اعلان چې وي په نیمڅه کې پوهېږي د دې عقلو دماغ کله ورسېږي داسې خلک د سړي خوایي اسمانه قلم بند که ګیله مه کوه د چانه پشوار
ګلکریم سره ملاویږي 115 نمبر دکان کې کباړي بازار کې.